نن د پلخمري ښار افغان امنیتي ځواکونو په ټولیزه توګه قرنطین کړی او د خلکو په ګرځېدو یې هم بندیز ولګاوه. احمد جاوید بشارت د بغلان د امنیه قمندانۍ وایند وایي چې افغان امنیتي ځواکونو ښار د دې لپاره قرنطین کړی او د خلکو په ګرځېدو یې هم بندیز لګولی څو کرونا وایرس پراخ نه شي. بشارت د خلکو غواړي چې د روغ پاتې کېدو لپاره د په خپلو کورونو کې پاتې شي. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز سه‌شنبه نیروهای امنیتی دفاعی کشور در ولایت بغلان 400% قرنطین کردند. در تمام شهر هیچ کس گشت گذار کردن نمیتونن. فقط هدف نیروهای امنیتی دفاعی کشور به مردم بغلان همی است که سطح مرض کشنده کرونا بالا نرد. از مردم ولایت بغلان خواهش ما همی است که کشیدن در خانه بمانند با نیروهای امنیتی همکاری داشته باشند. یو شمیر د بغلان اوسیدونکو د افغان امنیتي ځواکونو دغه اقدام چې ښار یې قرنطین کړی او د خلکو په ګرځېدو یې بندیز لګولی ستایي. مردم تقاضای امنیت داریم که فعلا که نیروهای امنیتی که وقتی که گزارش میکنن که مردم در خانه‌اش باشه، این همی حالا ما با حضورباشت چشم خود میبینیم که این نفر گفتی اگام تا کرونا داره، این همی جا هسته که هسته قضیه از این نیست و مردم هم زدام زیاد شده. په ورته مهال د بغلان یو شمیر نور اوسیدونکو شکایت کوي چې پر ټولیز ډول د ښار په قرنطین کېدو او په ګرځېدو هم د بندیز په لګولو سره له ګڼو ستونزو سره د روژې په میاشت کې مخ دي او له حکومته غواړي چې د هغو خلکو ستونزو ته دې رسیدنه وکړي چې د خوراک لپاره هیڅ څه نه لري. یک ظلم است، یک خیانت است. مریضی درک نداره. وقتی که امیر قایم کردی جناب اشرف غنی تو 25 میلیون کمک کردی در ولایت بغلان به خاطر این مردم دکانهایشان قایم کردی. مردم نان په همدې حال کې نیوکه په خلکو د حکومت دا ده چې کرونا وایرس عادي نیسي او روغتیایي سپارښتنې له دغه وایرس په امن کې د پاتې کېدو لپاره په پام کې نه نیسي. خو خلک بیا په حکومت دا نیوکه کوي چې اقتصادي ستونزو ته پام نه کوي او یوازې د ښار قرنطین او په ګرځېدو بندیز لګولو ته پام زیات دی. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.